د وټپور ولسوالۍ اړوند د څانګار سیمه دا غرنۍ دره چې د وټپور له ولسوالۍ څخه نږدې 45 کیلومتره وړاندې پرته ده په تیر 20 کلن دوران کې د اسلامي امارت له مجاهدینو سره د هغه مهال د بدو حالاتو تودې سړې او مرګونې ورځې یو ځای ګاللي دي. په دې غرنۍ دره کې شاوخوا 3000 کورنۍ استوګنه کوي. دلته اوس جګړه نشته. مرغان د شنو نښترو په څوکو د سولې او آرامۍ نغمې زمزمه کوي. د څانګار اوسیدونکي وایي د نوي نسل دیني او عصري زده کړو ته یې لیوالتیا ډیره ده. د اسلامي امارت په مسؤلینو غږ کوي چې دغلته یې ښوونیز بنسټونه په هر اړخیز لحاظ پیاوړي کړي. او زما د امارت اسلامي نه دا غوښتنه ده چې د اوس د 30 کاله په زموږ په وطن باندې بمبارونه او امریکایانو خو بدو اوس الحمدلله امنیت راغلی دی. د امارت اسلامي نه زما دا غوښتنه ده چې زموږ ماشومان د څېړو یختونو ته په غیر د سوري نه ناست دي. په دې ټولو کې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته دا آباد کړي. د هغو ورځ موږ دا غوښتنه ده. علاقه کې د مکتب تکلیف دی د ماشومانانو تللی نشي بل ځای له نو موږ له مدرسه هم پکار ده چې لاله جوړه کړي او مکتب له هم لاله جوړ کړي. غوښتنه هم دا ده چې موږ ته د مدرسه جوړه شي، موږ ته د مکتب جوړ شي. ماشومان چې کوم د څېړو د لاندې ناست دي که باران شي غریبانان چې کوم د لامده شي کتابونه ته لامده شي د کېناستو بې ځای نه خټي بیا خاص کر ژمي کې موږ بې حده ډېره ستونزه لرو د آبادۍ د نشتون د وجې. په کونړ کې د پوهنې مسؤلین وایي له هغه مهاله چې اسلامي امارت واکمن شوی د اوارو سیمو په پرتله یې په غرنیو سیمو کې د دیني او عصري زده کړو د پیاوړتیا لپاره اړین ګامونه اخیستي او هڅه کوي چې په راتلونکي وخت کې د ټولو غرنیو درو ښوونیز بهیر غښتلی کړي. الحمدلله د اسلامي امارت د راتګ سره موږ هلې ځلې کړي دي د مشرتابه د خوا نه د پوهنې وزارت د خوا نه د هغې د شفقت په اساس باندې ډېر څه شوي دي او انشاءالله په آینده کې هم کوشش کوو چې خدمت وکړو د ولس. کونړ کې زموږ 50 مکاتب داسې دي چې هغو ترمیم روان دی اوس عملا د فتح نه تقریبا د دغه وخته پورې 109 مکاتب او مدارس څه پکې مدارس دي ډېر مکاتب دي د ترمیم شوي څه ودانۍ هم جوړې شوي دي تقریبا 4 مکتبونه ودانۍ جوړې شوي دي. د څانګار د غرنۍ درې د اوسیدونکو یوه بله اساسي غوښتنه یا د سیمې ته د ورغځېدلي سړک ترمیم او جوړول دي. دغه درې ته له وټپور ولسوالۍ ورغلی سړک په ولسي چاندو رغول شوی. تګ راتګ پرې له مرګ سره غاړې وتل دي. که یو ولایتي چارواکي یو څه اساسي ترمیمولو ته مخ ور واړوي د دغه درې خلک به د سړک د مرګونې ګواښونو وژغورل شي.